السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه به د افغانستان د پاکستان د کرکټ مینوالو سره یو خبر شیر کو چې کومې زبردستې نن لوبې روانې دي. نو د پاکستان او د ساوث افریقې او د افغانستان او د زیمبابوې اول به راشو دوستانو. د زیمبابوې او د افغانستان چې کومه لوبه شروع ده، نو اوس دې وخت کې د زیمبابوې بیټینګ دی. اول بیټینګ د افغانستان ټیم کړو چې سکور یې 157 کړو او ټول کلاړیان داسې ځلیدلی نو، ټول آوټ شو. نو زه چې پکې چام داسې سکور نو کړی چې د 30 نه برو. نو بیا ورپسې زیمبابوې بیټینګ ته ووته. نو اوس د زیمبابوې بیټینګ دی او تقریبا شپږ تنان آوټ دي او دغه 35 سکور پاتې دی په چیسینګ کې. نو ګورو چې افغانستان ټیم دغه کلاړیان ولا نور آوټ کوي او که نه، ځکه چې شپږمه وکټ او څه غورځېده ما کته. نو لا خو تقریبا 4 تنانې پاتې دي. ګورو چې د افغانستان ټیم باندې دغه سکور چیس کوي او بل سکور پې ورړی که نه. دا به په کمنټ کې تاسو رای راکړئ. بل پاکستان او د ساوث افریقې چې کومه لوبه چالو ده، نو نن ساوث افریقې بیټینګ ډیر مضبوط روان دی، خو بیا هم پاکستان بالینګ مضبوط کړی دی ورته. اخوا چې ساوث افریقا بیټینګ مضبوط دی، دې خوا نه ورته پاکستان بالینګ هم مضبوط کړی دی. نن اولنۍ ورځ ده، نو د ساوث افریقې بیټینګ دی او پاکستان ولا 3 تنان آوټ کړي دي. نو لوبه خو ډېره زبردسته روانه د پاکستان او د ساوث افریقې. نو لکه لا د لوبې پته نه لګي، ځکه د پاکستان او چې کوم د ساوث افریقې لوبه ده هغې کې مطلب د باران امکانات هغې کې هم ډېر شته، او د زیمبابوې او د افغانستان په میچ کې د باران امکانات هغې کې هم ډېر زیات دي. نو دلته پاکستان کې خپل هم موسم تاسو وګورئ، ګیر چاپېره ده وګوره، وریځې ډېرې زیاتې دوستانو. نو دوستانو کرکټ ته ډېرې زبردستې لوبې روانې دي. ګورو تاسو څه وایئ چې په کمنټ کې رای راکړئ چې پاکستان به ساوث افریقې له دې ټیسټ میچ کې شکست ورکړي او که نه، او زیمبابوې به افغانستان سره لوبه ډرا کوي، خو اکثر ډرا کوي، او که نه افغانستان به وګټي. په کمنټ کې رای ضرور راکړئ. د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ. د الله په امان.